السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران لیدونکو په دې ویډیو کې درته په څو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوم اکسس لیست څه شی دی ډیفالت اتنټیکیشن څه شی دی ډیفالت فارورډ څه شی دی او همدارنګه کنیکټ لیست څه شی دی راځئ په چې پر دې باندې پوه کوم اول به تاسو زه پوه کوم موږ سره هپلاید ډیوایس دی دې کې دغه چې کوم وایرلس انټرفیس دی دا ما فعاله کړی اس اس آی ډي به تاسو وګورئ چې اس اس آی ډي د هپلاید او دلته که زه راشم سکیورټي پروفایل همدا ډیفالت سکیورټي پروفایل مرته اساین کړی چې پاسورډ یې دی یو نه تر اته پورې دې سره چې څوک کنیکټ کېږي اوس بل ته رجسټریشن کې راځي صحیح ده زه راځم اول سره د خپل کمپیوټر کنیکټ کوم چې دلته راشي رجسټریشن کې او په څنګ کې زما د ملګري کمپیوټر دی ثناء الله هغه هم سره کنیکټ کوم چې هغه هم راشي ګورئ زما کمپیوټر هم سره کنیکټ شو ثناء الله کمپیوټر هم سره کنیکټ شو په رجسټریشن کې دا معلومات راځي تاسو کولی شئ دلته راشئ د دې سټټسټیک پوره وګورئ ټول معلومات دلته کتلی شئ ښه دې ځینې تاسو کولی شئ دا مستقیما ګوره دا میک اډرس ډایرکټ په ډایرکټ اکسس لیست ته کاپي کوي یا کنیکټ لیست ته کاپي کوي چې دا بهترین کار دی د دې پر ځای تاسو میک اډرس ولیکئ دا به ان شاء الله اوس کوم اوس څه کوو اول نمبر اپشن دا ډیفالت فارورډ څه کار کوي اول دا وګورئ ګورئ زه راځم آی پی ته او دلته راځم ډي سی پي سرور ته دلته راځم ګورم چې کوم آی پی اډرس ورکړل شوي زما کمپیوټر ته او همدارنګه د ثناء الله کمپیوټر ته ګورئ دلته زه راځم داسې دا د ثناء الله کمپیوټر ته آی پی اډرس دی 192.168.250 زما کمپیوټر ته د آی پی اډرس دی زه اوس راځم د ثناء الله کمپیوټر د خپل کمپیوټر نه پینګ کوم چې آی پینګ راځي که نه پینګ 192.168.250 پینګ راځي دا پینګ ولې راځي ملګرو ځکه ما او هغه د یو اکسس پوینټ او یا هم هپلاید ډیوایس سره کنیکټ یو نو حتما به باید څه راشي ماته دا پینګ راشي خو دلته یو اپشن دی اوس به هغه فعاله کوو د هغې په واسطه بیا دا مشکلات یو څه جوړېږي د سکیورټي له خاطر هم بعضې خلک کوي دا پینګ ځکه رالی کمیونیکیشن ځکه وشو چې ما دلته ډیفالټ فارورډ ته چک لګولی ډیفالټ فارورډ څه ته ویل کېږي اول به دا زده کړو ملګرو که چېرته ډیفالټ فارورډ دا یو اکسس پوینټ دی د مایکروټیک یو وایرلس راوټر ډیوایس دی دا کمپیوټر هم له دې ډیوایس سره کنیکټ دی او دا کمپیوټر هم له دې سره کنیکټ دی که چېرته ډیفالټ فارورډ ته چک لګېدلی نو دې ډیوایس سره چې څومره کسان کنیکټ دي دوی به خپلو منځو کې کمیونیکیشن کولی شي او د باندې به تللی شي انټرنیټ ته صحیح ده خو که چېرته ډیفالټ فارورډ ته چک نه وي لګېدلی بیا څه کار کېږي ملګرو بیا کار دا کېږي چې دې وایرلس راوټر سره چې کوم کسان کنیکټ دي دوی به خپل منځو کې بیا کمیونیکیشن نشي کولی مګر باندې به تللی شي دا داسې ځای کې ښه دی لکه تاسو یو کاپي شاپ دی دلته اکسس پوینټ سره خلک کنیکټ کېږي خپل منځو کې کمیونیکیشن نشي کولی انټرنیټ ته ځي که نه نو دلته بیا د ډیفالټ فارورډ چک اخوا کوئ تاسو وکتو چې زه ګوره پینګ کولی شم تاسو مخکې بیا هم پینګ کوم ښه پینګ 192.168.250 پینګ راځي اوس به زه راشم یو کار به وکړم دلته به راشم د ډیفالټ فارورډ نه به چک اخوا کړم دا به اپلای کړم دا به اوکې کړم ډیوایسونه به هماغسې کنیکټ وي سمپل دا ډیوایسونه شاید لږ وخت دپاره ګوره بېرته راځي مشکل نشته نو کمیونیکیشن به هماغسې جاري صحیح ده دا اوس درته کنیکټ کړم ګوره دا موږ به کنیکټ کېږو په بخښنې سره کمیونیکیشن به خپلو منځو کې نه وي ښه ګوره بیا کنیکټ شو بیا یې هماغه آی پي اډرس یې ورکړي تاسو راشئ ګوره آی پي ډي ایچ سی پي سرور ته او لیست ته تاسو وګورئ د ثناء الله کمپیوټر ته هماغه آی پي اډرس دی خو دا ځل چې زه پینګ کوم اوس به پینګ نه راځي ځکه ما خپل منځو کې ډیفالټ فارورډ اخوا کو نو دا خبر ځان سره یاداشت کړئ ډیفالټ فارورډ دا معنا دې ډیوایس سره چې څومره کسان کنیکټ دي خپلو منځو کې به کمیونیکیشن نشي کولی د باندې به تللی شي اوس دا اپشن دقه د سکیورټي تاسو ته ویل چې دغسې بعضې سکیورټي ځینو کې چې تاسو کولی شئ دا فعاله کړئ زه اوس راځم ډیفالټ فارورډ ته بېرته چک لګوم یم نه پرېږده چې خپلو منځو کې کمیونیکیشن سره وکولی شي اوس راځم پرېږده چې دا دواړه کنیکټ شي نو تاسو به وګورئ چې اوس به بېرته کمیونیکیشن سټارټ شي صحیح ده ګورئ زه اوس راځم بېرته خپل ډیوایس ته او دا ځل پینګ کوم پینګ سټارټ شو نو انشاءالله چې په ډیفالټ فارورډ به پوه شوي یاستئ ډیفالټ فارورډ څه معنا ده چې خپلو منځو کې کمیونیکیشن وکولی شي یا نه دا یو اپشن شو دویم اپشن ته راځو ملګرو دویم اپشن دا دی چې دا دواړه به اوس یو ځای ووایو چې یو ډیفالټ اتنټیکیشن دی او یو اکسس لیست دی دا دواړه څه کار کوي زه درته سمپل وایم انشاءالله چې ورخطا کېږي به نه زه هم نه ورخطا کېږم ګورئ ملګرو دا سکیورټي پروفایل چې دی
دا ما د خپل وایرلس انټرفیس سره اټچ کړی پاسورډ د یو نه والا اتو پورې اوس هر هغه نفر ته چې ګوره لکه زه راځم هغې ته پاسورډ معلوم وي هغه کنیکټ کیدی شي که نه دا زه ډسکنیکټ کوم او دا زه لږ فارګیټ کوم ګورئ دلته رجسټریشن کې اوس زما کمپیوټر نشته خو چې کله یو نفر غواړي زما د هیپلایټ ډیوایس سره کنیکټ شي نو پاسورډ به ترې غواړي پاسورډ به دا ورکړي 1 2 3 4 5 6 7 8 نو پاسورډ یې ورکړو دا اوس ګوره راغلی کنیکټ شو اس ایم ای پی سی دا خو بای ډیفالټ دا کار کیږي اوس به موږ یو کار کوو هغې ته موږ میک فلټرینګ وایو تاسو به په ټینډا او ټي پی لینک کې دا کار تاسو ته موږ کړی نو هغې ته اوس موږ وایو میک فلټرینګ دلته دا میک فلټرینګ لږ بدل دی دا به موږ په اکسس لیست کې کوو اکسس لیست کې دا خبره ډیفاین کوو چې څوک زموږ د ډیوایس سره کنیکټ کیدی شي او څوک نشي کنیکټ کیدی دا خبر ځان سره یاداش کې ښه اوس ګوره زما دا کمپیوټر ډیر په اسانۍ سره راغلی کنیکټ شو پاسورډ مې ورکړو راغلی کنیکټ شو اوس به زه اکسس لیست ډیفاین کوم دې اکسس لیست کې لږ غوندې داسې پیچیده څه نشته خو دې سره دا آپشن دی اول نمبر آپشن ملګرو دا زده کوي چې که چیرته ډیفالټ اتنټیکیټ دا آپشن لګېدلی نو دا معنا چې یو نفر پاسورډ ورکړو هغه دې کنیکټ شي اوس زه وایم چې نه یو نفر پاسورډ ورکړو د ده سره علاوه باید د ده انټري هلته په اکسس لیست کې پرته وي که انټري نه وي بیا به نشي کنیکټ کېدی نو اوس څه معنا زه دا چک ان کوم اپلای کوم اوکې کوم زما دا ډیوایس به اوس د ده سره کمیونیکیشن له لاسه ورکړي تاسو بلته وګورئ رجسټریشن ته راشئ دواړه کمپیوټر پرېوستل کمیونیکیشن یې پرېوستو اوس که زه دلته راځم کنیکټ کېږم ګورئ په دې کلیک کوم کنیکټینګ وجه څه ده دا داسې شو لکه میک فلټرینګ چې ما وکړو اوس دغه دا آپشن زده کوئ دا آپشن دا معنی ده که چېرته تاسو ډیفالټ اتنټیکیشن آپشن ته چک لګولی نو که یو شخص پاسورډ ورکړو سکسیسفولي هغه به کنیکټ کېدی شي خو که دې نه تاسو چک اخوا کړئ بیا یو نفر تر هغې نشي کنیکټ کېدلی چې په اکسس لیست کې انټري نه وي راځئ چې اوس ته انټري کولو طریقه هم وښایم څنګه داسې را به شئ اکسس لیست ته اوس به دې زما کمپیوټر ته زه انټري کوم که نه نشي کنیکټ کېدلی را به شئ نیو ته او اوس د دې میک اډرس به راوالی ګوره مخکې مې ته د میک اډرس د کاپي کولو طریقه اسانه طریقه وښودله که دا طریقه ډېره اوږده ده تاسو به څه د یو نفر کمپیوټر ته ورځئ ګیټ میک سلش وي زه د خپل کمپیوټر دا میک اډرس دې پورې رالم ګوره دا زما د کمپیوټر میک اډرس دی دا د دې نه داسې کاپي کوم تاسو وکړئ چې زما کمپیوټر اوس نشي کنیکټ کېدلی اکسس لیست کې به اوس انټري کوم کمنټ ورکوم ویم دا د ماهر افغان پی سي دی دې ځای کې میک اډرس ورته وراچوم دې ځای کې ورته انټرفیس ښودلی شم چې په کوم انټرفیس دی کنیکټ شي ورته وایم په ډبلیو لین انټرفیس ملګرو دلته زه صرف اوس د کنیکشن دپاره خبره کوم ښه بس اپلای اوکې انټري راغله که نه څنګه چې انټري راغله اوس دا ما وایټ لیست کې واچه اوس به زما کمپیوټر هغه ډایرکټ مستقیما رالی کنیکټ شو اوس دا زما د ملګري کمپیوټر نشي کنیکټ کېدلی تر څو د هغه میک اډرس دلته وانچوم صحیح ده د میک اډرس اوس د هغې میک اډرس دلته رالم واچوئ نو بله هغه ته وروسته بله طریقه ښایم دا یوه طریقه شوه صحیح ده ملګرو اوس دلته به د هغه چا انټري نه کې ګورئ دا داسې دی لکه وایټ لیست چې ما ډیفاین کړو هېڅوک نشي کولی زما د ډیوایس سره کنیکټ شي انټل انلیس چې په اکسس لیست کې ورته انټري وي اوس په اکسس لیست کې ورته ما میک اډرس واچو تاسو په دې اکسس لیست کې چې دلته ما دا انټري کړي تاسو بلا شئ نوټ ریکارډ هم کوی شئ ښه ګوره دې ځای کې تاسو چې کله د اکسس لیست کې انټري د بخښنې سره دا دی اکسس لیست کې تاسو کله انټري کوئ دې ځای کې ورته تاسو څه ویلی شئ ګوره دلته ورته ویلی شئ یو نفر د حاله کنیکټ شي چې د سیګنل سټرینث یې د دې او د دې په منځ کې رینج یې د دې او د دې په منځ کې همدارنګه تاسو دلته یو خوندور کار دا کولی شئ ټایم ریسټرکشن لګوی شئ اوس دا نفر کولی شي چې کنیکټ شي دا ماهر افغان دا میک اډرس یې مړ کړی خو زه ورته دلته ټایم ښودی شم چې د سچرډې سنډې منډې دې په ورځو د سهار 8:09 تر 12 پورې دا ټیم هم ورته ښودی شي دا بل بهترین آپشن صحیح ده دی والا بل آپشن دا هم ورته ښودی شي یو ترتیب خو دا شو ملګرو دا داسې چې موږ هغه ترتیب وکړو د وایټ لیست غوندې دلته ته یو نفر ښودی شي اوس د بلاکینګ دپاره اړتیا نشته بس د چا میک اډرس چې دلته نه هغه بلاک دی آلریډي صحیح ده دا یو ترتیب شو اوس ګوره دا کمیونیکیشن کولی شي دلته دې ته پام کوئ چې دا تاسو کولی شئ دلته دا ورځ هم ورته انتخاب کړئ ټیم هم ورته په انتخاب کړئ چې په یو ځانګړي ټیم کې دې راشي په یو ځانګړي ټیم کې دې نشي راتللی دی بل آپشن خوندور کار بل آپشن اوس که دا زه بیرته دې نه ګوره اوس کنیکټ دی که نه ښه خوندور خو که زه د وایټ لیست نه دا اخوا کم دا دې نه داسې ریموو کړم
اوس رجسټریشن ته راشم دا زما ډیوایس به بیا نشي کنیکټ کېدلی ځکه دلته انټري نشته. خو که زه چېرته راشم وای فای انټرفیسز ته په ډبلیو لین باندې کلیک وکړم او دلته راشم ډیفالټ اتنټیکیشن باندې کلیک وکړم دا اپلای کړم دا اوکې کړم اوس څه وشو بیا کنیکټ کېدی شي ځکه ډیفالټ اتنټیکیشن دا معنا یو چاته چې پاسورډ زده وي بس پرېږدو چې راشي. اوس ګوره اکسس لیست کې انټري نشته خو رجسټریشن کې به دا راغلی او هغه زما د څنګ کې د ملګري کمپیوټر به مو اوس کنیکټ شي هغه هم کنیکټ شو. دا دی بله طریقه. راځو اوس بله طریقې ته. بله طریقه دا ده ملګرو چې زه ورته وایم چې ټول ډیوایسونه بلاک کا خو دا کوم ډیوایسونه چې زه ښیم دا الاو کا. د دې دپاره طریقه کوو. نو دې دپاره به تاسو ډیفالټ اتنټیکیشن ته چک ولګوئ. اوس چې کوم ملګري تاسو غواړئ وایټ لیست کې واچوئ هغه ورته وښایئ لکه دا ګورئ اوس دلته میک اډرس اضافه کولو پر ځای سمپل تاسو راشئ کاپي ټو اکسس لیست دا به اکسس لیست ته راغلی دلته به راشئ په دې به کلیک وکړئ ورته به ووایئ چې کاپي ټو اکسس لیست دا به هم اکسس لیست ته راشي. اوس به اکسس لیست کې راشئ دلته کلیک وکړئ نه پوهېږم چې دا میک اډرس زما او که د هغه بل ملګري وو ګوره رجسټریشن کې دلته ورته نومونه ښایي SMA PC B2 دا زما دی B2. اوس دې منځ کلیک کوم کمنټ کې ورته وایم ماهر افغان دې ته به اجازه وي چې دا راشي کنیکټ شي اوکې او دلته ورته وایم چې دا ثناء الله دا هم کولی شي چې راشي. اوس به زه یو بله انټري کوم هغه بله انټري به داسې ملګرو چې نیو ته راځم دلته ورته وایم بلاک آل میک اډرس ورته نه ښایم میک اډرس ورته نه ښایم بس ټول نفران خو دلته به یو کار وکړم د اتنټیکیشن نه به چیک واخلم یعنې نه دې کنیکټ کېږي ټول نفران دې نه کنیکټ کېږي په کوم انټرفیس چې راځي په ډبلیو لین اپلای اوکې خو یوه خبره ده دلته خو ما ډبلیو لین ته اټاکلی. اوس ملګرو یو کار کوم زه دا زما چې کوم کمپیوټر دی دا به اوس کنیکټ کېږي خو تاسو ته زه یو بل څیز ښایم ډېر خوندور هغه داسې چې په دې رول کې ورته ما ویل چې ټول بلاک کا په دې کې ورته ما ویل چې دا زما کمپیوټر الاؤډ که دا زما کمپیوټر خو ګوره داسې چېرته دا اوس چې دی دا کوم ترتیب دا صحیح ده. ګوره کله چې ملګرو کوم کسان چې بلاک کوئ دا انټري په اخره کې ورکوئ ځکه دا اکسس لیست داسې کېږي. اول به راشي ثناء الله دا الاو کا دا الاو کا نور ډینای کا. اوس که دا انټري چېرته زه ګوره دلته بره کم اول نمبر کې کم لږ نور هم بره اوس هم زما کمپیوټر نشي کنیکټ کېدی ښه بره شه اوس ګورئ اوس به زما کمپیوټر په عمر کې هم کنیکټ نشي ځکه چې څنګه اکسس لیست ته راشي انټري وګوري any میک اډرس والا بلاک کا نو زما میک اډرس ولې په any کې نه راځي که نه نو زما کمپیوټر سپیسیفیک میک اډرس خو لاندې دی نو هغه ته خو انټري نه ورځي ځکه دا میچینګ سټپ بای سټپ کېږي. ګوره رجسټریشن کې به زما کمپیوټر نه راځي ګوره زه کلیک کوم کنیکټ نه به کنیکټ کېږي دا شیان زده کوئ ملګرو ښه نه کنیکټ کېږي ولې ته به وایې انټري خو دې کړې ده خو انټري خو تا لاندې کړې که نه خو یو کار وکړه د ماهر افغان میک اډرس یې دا بره که اوس به دې پلار هم کنیکټ کېږي راشه رجسټریشن کې ګوره کنیکټ اوس راشه دا د ثناء الله پی سي چې کوم انټري ده دا هم بره که اوس به دا هم کنیکټ شي. زه به راشم دلته به یو ځل دې باندې کلیک وکړم چې کنیکټ شي ګوره دا هم کنیکټ شي. نو دې کې مو څه وویله په یو انټري کې مې ټول کسان بلاک کړل نور کسان مې الاؤډ کړل. کم کسان چې الاؤډ کې دا باید اول وي دا بلاک آل باید اخره کې وي. په بلاک آل کې تاسو هیڅ میک اډرس نه ښایي په دې نورو کې او کم کسان چې کله بلاکینګ کوئ دلته به د اتنټیکیشن نه به چک اخلئ. دی بل ترتیب یعنی موږ دوه ترتیبه وکړل یو د ډیفالټ آپشن دی ډیفالټ اتنټیکیشن هغه چک لګوئ که نه دا اوس ما هلته ډیفالټ اتنټیکیشن چک لګولی دا کار مې خو ویډیو یو ځل نه درې ځل څلور ځل وګورئ ځکه دې کې لږ پیچیدېتوب شته. ګوره هغه داسې دی ښه دا بیا دلته ته وایم که چېرته ډیفالټ اتنټیکیشن ته چک لګېدلی نو دا یوه خبر ده چې دلته زه لیکم خیر دی په قلار یې لیکم ډیفالټ اتنټیکیشن ته چې چک لګېدلی نو خلکو نه ډایرکټ پاسورډ غواړي کنیکټ کوي نو ته به راځي یو نفر به ورته ښې هغه به الاو کې او د الاو والا کسان به اول کې او اخره کې به ټول کسان any میک اډرس به یعنې هېڅ میک اډرس به نه ورکوي او هغه اتنټیکیشن نه به چیکه خوا کوي چې هغه بلاک شي. دا یو ترتیب دی. دویم اپشن داسې دی چې تاسو راځئ دغه ډیفالټ اتنټیکیشن چې دی دا دې نه چیک اخوا کوئ انچیک چې کله مو ډیفالټ اتنټیکیشن نه چیک اخوا کړو هېڅ څوک نشي کنیکټ کېدلی بس ټول بلاک شو. اوس چې کوم نفر الاو کې هغې ته به اجازه ورکړي انشاءالله چې پېښې ویاستئ دې ترتیب کې لږ پام کوئ.
دا څونه خوندور کارو. نو دغسې تاسو کولی شئ چې کسان ورته وښایئ. بل دې کې خوندور شي چې زما ډېر زیات خوښ شو هغه دا دی چې تاسو ورته ویلی شئ چې ماهر افغان دې الاوډ وي. داسې هم ورته ویلی شئ چې ماهر افغان دې چې کله د نمونې په ډول دا نفر ما نه ډېر لرې سیګنل یې کمزوری او مه یې کنیکټ کوه. دلته ورته سیګنل سټرنث هم ښودلی شي. همدارنګه ټایم یې ډېر خوندور اپشن دی، دا ورته ښودی شي. تاسو دا هم زده کړل. نو د ډیفالټ اتنټیکیشن په اپشن باندې پوه شئ، په پاس فارورډ باندې پوه شئ، په پاس فارورډ نه البته په بخښنې سره په ډیفالټ فارورډ او په اکسس لیست باندې پوه شئ. اوس په اکسس لیست کې څه وي؟ په اکسس لیست کې دا خبره ده چې ما سره څوک کنیکټ کېدی شي. ملګرو په اکسس لیست کې څه خبره ده؟ په اکسس لیست کې دا خبره ده چې ما سره څوک کنیکټ کېدی شي. خو کنیکټ لیست کې د دې سرچپه خبره ده. ګورئ منګه د رجسټریشن تاسو دلته کولی شئ میک اډرس سمپل راوالی دلته کاپی ټو اکسس لیست یا کاپی ټو کنیکټ لیست. اوس کنیکټ لیست کې څه کار دی؟ ته وایي تاسو پوینټ ټو پوینټ کنیکشن جوړوئ. نو تاسو غواړئ چې دا ستاسو یو ډیوایس دی، دا په سټیشن موډ کې دی، بل په اے پی موډ کې دی. اوس تاسو غواړئ چې دا د یو نفر سره کنیکټ شي. اکسس لیست کې ستا سره څوک کنیکټ کېدی شي او په کنیکټ لیست کې ته له چا سره کنیکټ کېدی شي. د نمونې په ډول ستاسو د آفیس اخوانه یو ډیوایس دی، د ستا ډیوایس باید یوازې او یوازې د هغې سره کنیکټ شي. تاسو راتلی شئ دلته ورته انټري کولی شئ. دا انټري به د څه دپاره یي ملګرو؟ بیا یې وایم کنیکټ لیست تاسو له چا سره کنیکټ کېدی شئ. اوس د ده نه بغیر که بل نفر کوشش کوي چې تاسو سره کنیکټ شي، تاسو سره به نشي کنیکټ کېدی او ستاسو ډیوایس به هم بل چا سره نشي کنیکټ کېدی. ستاسو ډیوایس به کنیکټ لیست کې چې کومې انټري ستاسو ډیوایس کولی شي یوازې او یوازې دغه یو ډیوایس سره کنیکټ شي. نو اکسس لیست تاسو سره څوک کنیکټ کېدی شي او کنیکټ لیست تاسو له چا سره کنیکټ کېدی شي. په دغه ډیفالټ اتنټیکیشن او ډیفالټ فارورډ اسانه دی، خو د ډیفالټ اتنټیکیشن کې دوه خبرې دي چې چیک لګېدلی څه به کېږي او چې چیک نه لګېدلی څه به کېږي. دا ویډیو 2 ځل 3 ځل وګورئ، دا نوټ ځان سره واخلئ او یاداشت یې کړئ.